آزادۍ جبهې په کابل کې د برید او 15 طالبانو د وژلو ادعا وکړه. د طالبانو د حکومت یوه مخالفه ډله د آزادۍ جبهه د کابل ښار د دریمې حوزې اړوند په پل سرخ سیمه کې له طالبانو سره د نښتې او پکې د 15 طالبانو د وژلو او 2 نورو د ټپي کېدو ادعا لري. د طالبانو د حکومت د امنیتي بنسټونو ویاندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه وایه. د پل سرخ د سیمې یو تن اوسیدونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پیښې پخلی وکړ. نوموړي وویل تر 8 بجې 23 دقیقې وې او موږ ډوډۍ خوړله. د چاودنې غږ مو واورېد. 3 دقیقې وروسته جګړه پیل شوه او 40 دقیقې دوام وکړ. ډېر شور و. هغه سیمه کې چاودنه شوې وه، ټوله خالي شوې وه. دوکاندارانو خپل دوکانونه تړلي وو. له پل سرخ څخه 2 دقیقې لرې د پل وحدت په نوم یوه سیمه ده. هلته یو امنیتي مرکز دی. په همدې پوسته برید شوی و. خو آزادۍ جبهې په خپله اعلامیه کې ادعا کړې چې نښته کې 15 دقیقې دوام وکړ او د دغه جبهې جنګېدونکو ته زیان نه دی رسېدلی. آزادۍ جبهې دغه شان ادعا کړې چې د جمعې په شپه 11 بجې 40 دقیقې د بغلان ولایت د پلخمري ښار د پل معدن په سیمه کې د طالبانو پر یوه قرارګاه عملیات کړي چې په پایله کې 2 طالبان وژلي او 4 نور یې ټپیان کړي دي. د دغه جبهې په وینا چې یو رینجر ډوله موټر یې هم له منځه وړی دی. په سیمه کې ویچ سرچینې هم دغه پیښه ازادي راډیو ته تایید کړې، خو د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه. ازادي راډیو سیمې ته د بشپړ لاسرسي د نه لرلو له امله په دې اړه خپلواکو سرچینو سره په خبرو ونه توانېده. ومو غوښتل چې د دې ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو، خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو طالب چارواکو تر دې وړاندې د ډول ادعا رد کړې، ویلي چې د افغانستان په هېڅ کوم سیمه کې په هېڅ نوم وسلوال مخالفان موجودیت او پر کومې سیمې حاکمیت نه لري. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مننه، ښاد اوسئ.